د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دریمه غونډه چې د 13 اپریل میاشتې په 11 نیټه په چین هیواد کې ترسره شوه په اړه یې ډیری عام افغانان او سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان لپاره ډیرې مهمې دي. دوی وایي لومړی باید له چین هیواد څخه هم مننه وشي چې د افغانستان لپاره یې د یوې داسې ګټورې غونډې کوربتوب کړی دی او زیاتوي چې چین تل د یو دوست هیواد په توګه له افغانستان سره په هره برخه کې مرستې کړې دي. دوی وایي د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې په دې حساسو شرایطو کې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي چې د په رسمیت پیژندلو ترڅنګ د هیواد د اقتصادي پرمختګ سبب وګرځي. زموږ حکومت اول باید له خپلو همسایګانو سره داسې روابط جوړ کړي چې وکولی شي زموږ حکومت اول په رسمي توګه وپیژندل شي او د دې لپاره چې دا نشستونه یعنی له چین یا له نورو همسایه هیوادونو سره ترسره کوي دا زموږ لپاره ډیر ګټور دي. اول په لومړی کې دا چې له چین سره مشترکې اړیکې جوړول، هغوی سره په سیاسي بحثونو کې خبرې کول، دا ډیر یو ښه اقدام ده ځکه چین داسې یو کشور ده چې زموږ په هیواد کې ډیر داسې کارونه کړي دي چې زموږ هیوادوالو سره ډیره زیاته مرسته کړې ده. په دې غونډه کې چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوله، د ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو هم ګډون کړی وو او تر ډیره پکې د افغانستان د حالاتو او له افغانستان سره د همکاریو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په دې غونډه کې ټولو وزیرانو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاري کوي او غوښتنه به کوي چې د یاد هیواد شتمنۍ آزاد شي. ټولو په دې خبره تاکید و چې د افغانستان شتمنۍ باید آزاد شي، د افغانستان د ولس سیاسي او اقتصادي حقوق ورته ورکړل شي. چین هیواد نه مننه کوو چې داسې یو ترتیب جوړ کړو او له دې نه ټولو ښه استفاده وکړه او په آینده کې هم د داسې ښو غونډو په هیله یو. سیاسي شنونکي وایي د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دا ډول ناستې د ټولو په ګټه دي او زیاتوي چې تر ټولو ښه خبر دا دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګې ویلي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ به د درې اړخیزو همکاریو میکانیزم له سره رامنځته کړي چې دا به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د پام وړ اغیز وکړي. په ټوله کې د یو بیطرف افغانستان دپاره چې د اسیا د وصل نقطه وي د ولس دپاره چون زمونږ خلک اقتصادي خرابه ده، دغه وصل د سبب کېدلی شي چې مختلف پانګه اچونې په دې هیواد کې داخل کې وشي او بل غټې مونږ انټرنیشنل پروژې لرو که ټاپي ده که نور دي دا که په لاره واچول شي یو خوا د افغانستان د خلکو د مصروفیتونو سبب کېږي، اقتصادي بوختیاوې منځته راځي، کاروبارونه د دې سره شروع کېږي. په چین هیواد کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ د تروبیکا غونډه هم ترسره شوه او ګډون کوونکو هیوادونو چین، پاکستان، امریکا او روسیې په یاده غونډه کې ویلي چې د افغانستان منزوي کېدل د هیڅ چا په ګټه نه دي او دوی چمتو دي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره کار وکړي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.